دا خطره نه درنښتې بالکل نه درنښتې افرین دا ولې نه درنښتې څه غوښتنې نو څه دي څه غواړئ دي ډېر خلک هم ګوري دا وخت ولا تتبدلوا في الحسن الطيب تاسو یقین خپل مال ورکړي او هر څه د زکات چې پیغمبر اسلام حدیث کې دا دی قرآن مجید کې دا دی چې هغه مال چې کوم د یتیم خپل حق دی او هر کس په کار دی چې یتیم په هر ځای کې وګوري دا موږ ته ورسي और हम नदी के 506 यतीमान दी और दाए दाने उन्नस और स्कार में कायम रहा और हर यतीम को खिदमत कबीर इंतहाई गरीब दे रखो के मकसद और हर सड़ी के प्रकार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे چې کوم سره د یتیم کفایت کې ما سره بدون نږدې خدمت د دې دا دی چې ما سره ولې د فضیلت بیان کړی دی چې په جنت کې ما سره دونه فضیلت او فضیلت او هر څه د پکار چې پیغمبر اسلام خبر باندې هر څه عمل کوي او دا د یتیم امداد سره چې کوم سره د یتیم وګړي دا په كانت كويس نسيب بنت الأصل كل ما فقط وده تستاسق بزدية لازم القصر شغال الناس بزدية تاسق القصر بزدية تديث الودك تشغل ما بيتمت ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه بیا اکاؤنټ نمبر دی تاسو چې څه اچول غواړئ دې ته پټې واچوئ نوم سره وملي که پټې ورته واچوه دلته به میلاو شي ستا یوه روپۍ چې دلته ډولګي الله به دل هغه په اویا کړي یتیمانانو باندې جګي ستاسو